بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجران یم. ستاسو ته غواړم چې د لسم ټولګي د ریاضي مضمون درس درکړم. څنګه چې ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ، په تیر شوي درس کې موږ او تاسو د مثلثاتي تابعګانو ګرافونه ولوستل، د ساین د اکس تابع ګراف، د کوساین د اکس تابع ګراف، د تانجان د اکس تابع ګراف، د کوتانجان د اکس تابع ګراف، همدارنګه د سکند د اکس تابع ګراف او کوسکند د اکس تابع ګراف. نن راځو تطبیقات د مثلثاتو ته چې دا یو نوی څپرکی ده. ګران لیدونکو، په دې هکله غواړم تاسو ته معلومات درکړم چې د دوه زاویو د جمع او تفاضل مثلثاتي نسبتونه څنګه پیدا کیږي. نو هیله ده چې تر پایه ما سره پاتې شئ. اول مشخصات ما په تخته کې تاسو ته لیکلي، دا به په ګډه سره وګورو. څنګه چې ګران زده کوونکو تاسو تختې ته ګورئ، عنوان ده د دوه زاویو د جمع مثلثاتي نسبتونه. ټولګی لسم ریاضي مضمون. موخه او هدف هم دا ده د دوه زاویو د جمع مثلثاتي نسبتونه پیدا کړو چې د دې مثلثاتي نسبتونو یا فرمولونه به څه ډول تعریفیږي. نو راځو اول سلایډ ته دا به معرفي کړو، د هغه نه وروسته به زه تاسو ته فرمول ثبوت کړم. عنوان زمونږ ده د مرکبو زاویو د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل فرمولونه، چې اول به جمع ووایو، بیا د جمع نه وروسته انشاءالله د تفریق حالت یا د تفریق مثلثاتي نسبتونه به ثبوت کړو. د مرکبو زاویو دلته هدف دا ده چې دوه زاویې په پام کې نیول کیږي. یوه زاویه که چیرته الفا په پام کې ونیسو، بله زاویه بیتا، نو دا دواړه مرکب زاویې کیږي. د مرکبو زاویو د مثلثاتي نسبتونو قوانین، د جمع او تفاضل فرمولونه او د دوو زاویو د مجموعي مثلثاتي نسبتونه د لاندې هندسي شکل په مرسته لاسته راوړو. یعنی که چیرته غواړو د مرکبو زاویو یا د الفا او بیتا زاویو مثلثاتي نسبتونه د جمع او تفاضل فرمول پیدا کوو، د داس یو شکل نیولو په اساس یا په مرسته من کولی شو دا پیدا کو. دلته تاسو ګورئ چې موږ دا په حقیقت کې د مجاورې زاویې په مرسته یا په کومک کولی شو دا ثبوت کو. دا یوه مجاوره زاویه ده چې دا زاویه الفا په پام کې نیسم، دا بیتا که دواړه یې ونیسو، الفا جمع بیتا. دریم مثلث په پام کې نیول کیږي. یو مثلث دا ده، یو مثلث په دغه رنګ ده، یو مثلث هم په زیړ رنګ. یعنی په درې مثلثو کې من کولی شو د جمع او تفاضل مثلثاتي نسبتونه پیدا کړو، چې اول به انشاءالله جمع ووایو. منګ او تاسو پوهیږو چې دغه مثلثاتي نسبتونه لکه ساین د اکس، کوساین د اکس، تانجان د اکس، دا په خپل ژوند کې ګرانو لیدونکو منګه چیرته ترنه کولی شو کار واخلو یا ګټه واخلو. مثلا منګه یو تاسو لرو د دې تلوره یو واټن او یو هم ارتفاع. که چیرته د یو اپارتمان ارتفاع په پام کې ونیسو دا، او دلته یو شخص ولاړ وي او د دې شخص نه تر اپارتمانه پورې فاصله دلته ډیسټنس یا فاصله وي، نو د تلوری د دغه اپارتمان دا په حقیقت کې دغه دیتلوری د دغه دوه ځلونو سره که سره مقایسه کو، دغه مقابل ځل ده چې اپارتمان ګوري، دغه په حقیقت کې زموږ ساین ده، او دغه په حقیقت کې چې فاصله ده د دې شخص نه تر اپارتمانه پورې، دا من کولی شو په کوساین وښیو. یعنی د ساین او کوساین اړیکه یا ارتباط من کولی شو په دغسې یو حالت کې شی کو مطالعه کو. یا همدارنګه ګران لیدونکو بل مثال ته تاسو توجه وکړئ. دا یو اپارتمان ده او د اپارتمان په سر یو کس ده او دلته میوه ونه. اوس که چیرته د دغه کس نه تر اپارتمان ته دغه ځای پورې دغه ارتفاع په پام کې ونیسو او دغه فاصله چې د دې ونې نه تر اپارتمانه پورې ده، نو دا په حقیقت کې موږ ته یو نسبت ښکاره کوي چې د دې ونې مخامخ ته نسبت مقابل وایي، چې دا په حقیقت کې ساین تعریفیږي، او د دې ارتفاع نه تر ونې پورې چې دا مجاور حالت ښکاره کوي، همدغه نسبت کوساین ده. اوس موږ او د ساین او کوساین رابطې په دوه مرکبو زاویو کې وایو چې د الفا جمع بیتا ساین څنګه پیدا کیږي. دلته خو یوه زاویه ده، که مرکبه زاویه شي الفا جمع بیتا ساین څنګه پیدا کیږي، کوساین څنګه پیدا کیږي، همدارنګه تانجانت څنګه پیدا کیږي. یا یو بل انځور ته تاسو وګورئ چې په دې کې موږ غواړو تانجانت تعریف کو. دا په حقیقت کې د دې بایسکل ټایر ده چې دایروي شکل لري، یعنی سرکل ده، او دا په کم خط چې حرکت کوي، یعنی په کم سرک چې حرکت کوي، تاسو ګورئ چې دغه دایره یا دغه ټایر د بایسکل په دغه سرک باندې مماس واقع ده. نو چې مماس واقع ده دلته تانجانت تعریفیږي. د یوې زاویې تانجانت موږ او تاسو ویلی و. اوس د مرکبو زاویو د الفا جمع بیتا تانجانت غواړو چې کو پیدا کو. نو اول راځم ګرانو لیدونکو دغه رابطې چې موږ د دوه زاویو لپاره ساین د
الفا جمع بیتا څنګه تعریفیږي؟ دلته تاسو ګورئ نو د دوه زاویو د مجموعي مثلثاتي نسبتونه عبارت دي له ساین د الفا جمع بیتا څه رقم تعریفیږي؟ ساین د الفا کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ساین د بیتا. د الفا جمع بیتا کوساین څنګه تعریفوو؟ کوساین د الفا کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ساین د بیتا. او تانجانت څنګه تعریفیږي؟ الفا جمع بیتا مساوي کیږي تانجانت د الفا جمع تانجانت د بیتا پر یو منفي تانجانت د الفا ضرب د تانجانت د بیتا. دغه درې مثلثاتي نسبتونه موږ په پام کې نیسو ځکه دا اصلي دي او درې نور چې دي هغه فرعي دي. نو دلته تاسو باید درې مثلثاتي نسبتونه چې اصلي دي هغه په پام کې ونیسئ. زه غواړم چې دا تاسو ته په تخته کې ثبوت کوم شکل ما رسم کړی نو شکل ته ګورو او دغه اړیکې چې تاسو ته لیکلي دا به یو ثبوت کو. تاسو ګورئ ګران لیدونکو دلته موږ په حقیقت کې یو شکل په پام کې نیولی ده. یو مجاوره زاویه ده دا مشترک ذل ده. یوه زاویه می الفا نیولې بله بیتا که دواړه یې ونیسو الفا جمع بیتا دا مې په او ښودلی دا ټکی په بي دا ای دا کیو دا آر دا پي. تاسو کولی شئ بل هر نوم ورکئ ای بي سي ما لیکلی ام که آر اف تاسو یې ولیکئ مشکل نه لري نومونو کې. اوس زه غواړم چې د هرې زاویې ساین بیل بیل پیدا کړم. تاسو توجه وکئ اول د بیتا زاویې ساین پیدا کوم. ساین د بیتا زاویې پوهېږئ چې مقابل ضلع پر وتر ده. د دې مقابل ضلع څه ده؟ آفرین پی کیو پر واتر. واتر نو او پی ده. او تاسو دغه خبره زده کړئ چې دلته دغه واتر او پی چې ده او پی دا مساوي د څو سره ده؟ آفرین د یو سره ده. او پی مساوي د یو سره. نو دلته چې ولیکم پی کیو خط او او پی زمونږ څو ده؟ یو. نو دا به مساوي شي چی سره؟ پی کیو سره. دا اړیکه ډیره مهمه اړیکه ده. اوس د دغه زاویې کوساین به پیدا کم. کوساین پیدا کوم. کوساین د کومې زاویې؟ د بیتا. د کوساین تعریف مجاور ضلع پر وتر. مجاور ضلع ده او کیو. او کیو پر وتر دیم او پی. او پی خو زمونږ او تاسو یو د قیمت نو او کیو پر او پی. او پی څو ده؟ ماشاءالله یو. خی او کیو چې پر یو تقسیم کنو څه بشي؟ او کیو. دا دیم د کوساین قیمت. دغه دواړه قیمتونه موږ ته ډیر مهم دي. اوس د الفا زاویې ساین پیدا کوم څنګه چې د بیتا زاویې پیدا کړه د الفا زاویې هم پیدا کړئ. خی دلته هم یو مثلث په نظر کې نیسو د دغه زاویې نوم به هم څه شی کېدو؟ الفا. یو مثلث دلته ده یو مثلث دا ده او یو مثلث هم ده. دلته اول راځم ساین د الفا پیدا کوم. نو لیکم چې ساین د الفا د بیتا پیدا که اوس الفا ته به لاړ شو. د الفا زاویې ساین مقابل ضلع څه ده؟ آفرین ای کیو پر وتر. وتر زمونږ نظر الفا زاویې ته او کیو ده. دا به طرفین وسطین کې ضرب کنو ای کیو مساوي کیږي دا له د سره ضربیږي ساین د الفا ضرب د چی شي سره؟ ماشاءالله او کیو سره. دغه ته به اړیکه اوله اړیکه ووایم. اوله اړیکه دلته اوس ګرانو دوستانو راځو کوساین د الفا به په پام کې ونیسو. کوساین د الفا چې پیدا کوئ په ده کې به یې نه پیدا کوئ مشترک دغه مثلث کې پیدا کوم. کوساین د الفا. کوساین د الفا مجاور ضلع پر وتر. مجاور ضلع زمونږ څه ده؟ آفرین پی آر ده او وتر هم پی کیو. نو دا به هم طرفین وسطین کې ضرب کو پی آر مساوي کېږي کوساین د الفا ضرب د چی شي سره؟ کوساین د الفا ضرب د پی کیو سره. اوس دلته به یو کار وکړو. دغه د او کیو قیمت زه ګورم دلته چې او کیو د چی سره مساوي کېږي. دلته به ښه تاسو متوجه اوسئ. د او کیو قیمت راځو شکل ته. او کیو کوم هلته ده؟ او کیو دغه ده. آیا او کیو نظر بیتا ته مجاور ضلع نه کېږي؟ او کیو نظر بیتا زاویې ته مجاور ضلع نه کېږي؟ آفرین ماشاءالله بالکل مجاور ضلع کېږي. خی مجاور ضلع بیتا ته کولی شو په ځای چی شی ولیکو؟ کوساین د چی شي؟ بیتا. مجاور ضلع خو کوساین ده نو. او پی کیو به زه وګورم چې پی کیو د چی سره مساوي کېږي. دا دویمه اړیکه ده. دویمه اړیکه پی کیو به وګورو. پی کیو چیرته ده؟ پی کیو دا ده. آیا پی کیو نظر بیتا ته مقابل ضلع نه کېږي ګران لیدونکو؟ بیتا زاویې ته پی کیو مقابل ضلع نه کېږي. خی مقابل ضلع چی شی ده؟ آفرین ساین ده. ساین د چی شي؟ ساین د بیتا زاویې. خی د پی کیو په ځای به زه ساین د بیتا ولیکم. د او کیو په ځای به ولیکم کوساین د بیتا. اوس نو راځم د الفا جمع بیتا مثلثاتي ساین پیدا کوم. لیکم چې ساین ده الفا جمع بیتا آیا مقابل ضلع نه ده؟ بالکل مقابل ضلع ده. مقابل ضلع چی شی ده؟ ماشاءالله پی بی.
پی بی پر چی شي؟ پر واتر. واتر او پی. نو دلته تاسو پیږئ چې د او پی قیمت یو ده. خی پی بی پر چی شي؟ یو. دا به مساوي شي د چی سره؟ پی بی سره. او دا پی بی تاسو پیږئ چې په شکل کې پی بی زمونږ که داسې زه ولیکم چې بی آر جمع آر پی، آیا بی پی نه ورکوي؟ تکرار به یې کم. که زه پی بی ولیکم چې بی آر جمع آر پی مشکل لري؟ نه. نو کولی شو په ځای داسې ولیکو چې پی بی مساوي کېږي د چی سره؟ آفرین بی آر جمع آر پی یا پی آر فرق نه کوي پی آر سره. نو دلته به قیمتونه وضع کو. ساین د الفا جمع بیتا مساوي کېږي د بی آر قیمت. به زه دلته وګورم چې د بی آر قیمت څو ده. آیا د بی آر قیمت لرو؟ بی آر. بی آر زمونږ کومه ده؟ دغه ده. د بی آر په ځای بی آر قیمت موږ خو دلته شکل کې پیدا که او بی آر دلته قیمت موږ نه لرو. نو کولی شو د بی آر په ځای که ای کیو وضع کو لیکای شو. بالکل ګورئ ګران لیدونکو دغه قطع خط له دغه سره موازی ده، مساوي ده، هم جهت ده. مساوي، موازی، هم جهت. خی ته کولی شي د آر بی په ځای چی شی ولیکې؟ ای کیو. یعنی د دغه آر بی یا بی آر په ځای زه کولی شم چی شی ولیکم؟ ای کیو. ولې دا کار کوو؟ ځکه د ای کیو قیمت موږ لرو خو د بی آر قیمت موږ نه لرو. په دې خاطر بی آر چې ده موازی او هم جهت و مساوي د ای کیو سره ده. د ای کیو قیمت زه دلته لرم، د بی آر قیمت نه لرم. نو په دې خاطر دغه خط به په پام کې ونیسئ ځکه دا ورسره مشترک وبخئ مساوي، موازی او هم جهت ده. نو د بی آر په ځای ما ای کیو ولیکه. جمع چی شی؟ جمع پی آر. پی آر په خپله لیکم. اوس نو قیمتونه لرو. دا به مساوي شي په نتیجه کې د ای کیو په ځای ته قیمت لري. څو ده؟ ساین د الفا ضرب ده کوساین د بیتا جمع پی آر. پی آر قیمت تاسو وګورئ دلته. پی آر مساوي د کوساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره. خی لیکم کوساین د الفا ضرب د چی شي سره؟ ساین د بیتا سره. دا اړیکه ما ثبوت کړه چې ساین د الفا جمع بیتا مساوي کېږي ساین د الفا کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ساین د بیتا. په سلایډ کې مې لیکلي وو او دا هم ثبوت شوه. اوس کوساین تاسو ته ثبوتوم. کوساین څنګه ثبوتوو؟ من د بیتا زاویه کوساین پیدا کوو، د بیتا زاویه ساین هم پیدا کوو. دلته هم پیدا کړی. بیا د الفا زاویه ساین هم پیدا کوو، کوساین هم. خی د بیت داسې لیکمه دویمه مرحله کې ساین د الفا زاویه پیدا کوم. ساین د الفا. الفا به دغه مثلث کې پیدا کوي. مقابل ضلع پر وتر یعنی آر کیو پر وتر. وتر زمونږ څو ده؟ پی کیو. او دا کولی شو طرفین وسطین کې هم ضرب کو. آر کیو مساوي کېږي ساین د الفا ضرب د چی شي سره؟ پی کیو سره. دا د اوله رابطه. او بیا هم کوساین د الفا پیدا کوم. کوساین د الفا بیا په دغه مثلث کې به پیدا کوي. مجاور ضلع پر چی شي؟ وتر. مجاور ضلع دا زمونږ او ای پر وتر. وتر هم زمونږ او کیو. نظر الفا زاویه ته او کیو. او کیو. نو دا به هم طرفین وسطین کې ضرب کو. او ای مساوي کېږي د چی شي سره؟ دا له د سره ضربېږي کوساین د الفا ضرب د او کیو سره. دا هم دویمه رابطه. او بیتا هم خو دلته پیدا کړی و. نو بیتا لپاره کوساین د الفا کوساین د بیتا قیمتونه هم دا دي، مشکل نه لري. اوس راځم دلته زه پی کیو پیدا کوم چې د پی کیو په ځای تاسو وګورئ کوم ځل ده. پی کیو دغه ځل ده. او دا پی کیو نظر بیتا ته مقابل ځل نه کېږي. خی د پی کیو په ځای نظر بیتا ته ساین د بیتا لیکم. د پی کیو په ځای څه شی لیکم؟ آفرین ساین د بیتا. د او کیو په ځای ګورو چې د او کیو په ځای او کیو دغه ځل ده. نو او کیو کولی شو موږ ولیکو نظر بیتا ته چی شی ده؟ بالکل نظر بیتا ته کوساین کېږي. خی د ده په ځای زه څه شی لیکم؟ کوساین د الفا کوساین د بیتا زاویه. اوس راځو کوساین د الفا جمع بیتا زه تاسو ته تعریفوم. کوساین د الفا جمع بیتا دغه ځل ده. نو دا مجاور ضلع کېږي. مجاور ضلع زمونږ کومه ضلع ده؟ بالکل مجاور ضلع زمونږ ده او بی. نظر الفا جمع بیتا ته لیکم او بی پر وتر. وتر او پی ده. او تاسو پوهیږئ چې او پی یو ده. نو او بی
پر 1 مساوي کیږي د او بي سره. او تاسو بل خبر هم زده کئ که چیرته زه وغواړم دغه او بي زل پیدا کم تاسو پوهیږئ چې د او ای څخه ای بي منفي کوم، یعنی او بي داسې لیکلی شم چې د او ای فاصلې څخه ای بي فاصله کم کوي. آیا او بي نه ورکوي؟ بالکل ورکوي. خی دلته به زه داسې ولیکم چې کوساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي د او ای قیمت لرو، بالکل لرو. د او ای قیمت څو ده؟ د کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفی د ای بي قیمت. ای بي قیمت لرو؟ نه. ای بي تاسو ګورئ چې دغه قطه خط ده او دغه خط ګرانو لیدونکو د دغه خط سره موازی مساوي هم جهت ده. نو د ای بي په ځای تاسو کولی شئ څه شی وضع کوئ؟ آر کیو. د ای بي په ځای کولی شو څه شی وضع کو؟ آر کیو. هیڅ مشکل نه لري ځکه د آر کیو قیمت موږ لرو، د ای بي قیمت نه لرو، نو کولی شو آر کیو ولیکو. ولې؟ دا په دې خاطر چې ځلې ورسره مساوي هم جهت او موازي ده. نو د آر کیو په ځای موږ قیمت لرو څه شی لرو؟ ساین د الفا ضرب د ساین د څه شي سره؟ بیتا سره. تاسو ګورئ چې دا هم دویم فرمول موږ ته ثبوت شو. دا فرمول کوساین د الفا جمع بیتا فرمول ده. کوساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. دا د کوساین د الفا جمع بیتا فرمول ده. اوس راځم ګران دوستانو تاسو ته باید تانجانت هم ثبوت کم. نو تانجانت ته هم توجه وکړئ چې تانجانت څنګه ثبوتیږي. نو تانجانت د الفا جمع بیتا مساوي کیږي تانجانت د الفا جمع تانجانت د بیتا پر 1 منفي تانجانت د الفا جمع ضرب د تانجانت د بیتا. دا هم کولی شو د دغه فرمول په مرسته چې دا دواړه ثبوت کړه، دا هم ثبوت کړو. نو تاسو توجه وکړئ. دریم فرمول زه داسې تاسو ته ثبوتوم. زه که چیرته ولیکم تانجانت د الفا جمع بیتا، تاسو پوهیږئ چې د تانجانت اړیکه د ساین او کوساین سره داسې لیکلی شو. نو ساین د الفا جمع بیتا پر څه شي؟ ساین د الفا منفي بیتا لیکلی شو. وبخئ په بخښنې سره الفا جمع بیتا. دا هم کوساین ده. نو کوساین د الفا جمع بیتا د فرمول موږ لرو. فرمول مو ثبوت کو ورته. فرمول مو ثبوت کو ورته داسې و ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا بیتا جمع کوساین د الفا ضرب د ساین د چی شي سره؟ بیتا سره. او د دې فرمول لرو کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب د ساین د چی شي سره؟ بیتا سره. د دغه کسر صورت او مخرج په کوساین د الفا کوساین د بیتا وایشو. او تاسو پوهیږئ چې کله په یو کسر کې صورت او مخرج په عدد تقسیموو نو په کسر کې هیڅ مشکل یا تغییر نشي راتلی. نو په دې خاطر چې دا تانجانت ته تبدیل شي صورت او مخرج تقسیمو پر چی شي؟ پر کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا. په دې چې تقسیموي بیل به تقسیم کو چې تاسو آسان زده کئ. تانجانت د الفا جمع بیتا مساوي کیږي د دې صورت او مخرج تقسیموم په دې خاطر چې تانجانت ته تبدیل شي. بیل به تقسیم کو ساین د الفا کوساین د بیتا تقسیموم په کوساین د الفا کوساین د بیتا جمع دا هم تقسیمیږي کوساین د الفا ساین د بیتا تقسیم پر چی شي؟ کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا. مخرج بم تقسیم کو کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا تقسیم پر کوساین د الفا کوساین ضرب د کوساین د بیتا منفی ساین د الفا ضرب د ساین د چی شي؟ بیتا. په مخرج کې کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا. اوس نو چی شي کوو؟ ماشاءالله آفرین. چی شي چې د اختصار وړ وي اختصار وکړو. دا له د سره اختصاریږي، دا هم له د سره اختصاریږي. کوساین له کوساین د الفا سره خلاص، کوساین د بیتا د کوساین د بیتا سره خلاص. نو په نتیجه کې داسې به ولیکم چې تانجانت د الفا جمع بیتا مساوي کیږي د چی شي سره؟ آفرین. ساین الفا پر کوساین د الفا تانجانت کیږي تانجانت د الفا جمع ساین د بیتا پر کوساین د بیتا تانجانت د بیتا. په مخرج کې دا اختصار شو یو منفی ساین د الفا پر کوساین د الفا تانجانت د الفا ساین د بیتا پر کوساین د بیتا تانجانت د بیتا. دا هم دریم فرمول ده چې موږ وکولی شول د دغه فرمول په مرسته دا څه کو ثبوت کو. راځم یو مثال ته ګران لیدونکو. مثال به تاسو ته حل کم، بیا به نوره کورنۍ دنده تاسو ته درکم چې تاسو هم ځان سره دا مثال حل کړئ. نو مثال ته راځو. مثالونه د لاندې زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. اول سوال ده 2 پای پر 12 15 پای پر 12 او
15 درجه. زه غواړم چې یو مثال تاسو ته په پام کې ونیسم، نورې مطابقي تاسو ځان سره حل کړئ. 9 پای پر 12 تاسو د مکتب د کتاب مثال ده، دغه به زه حل کړم. تاسو وګورئ چې د دې ساین کوساین تانجانت څنګه پیدا کوو. اول ساین د څو ولیکم؟ 9 پای پر 12. نو دا زه داسې دوه زاویو ته څنګه تبدیلوم؟ آفرین. پای پر 3 جمع پای پر 4. که چیرته تاسو مشترک مخرج ونیسئ 12 او 12 تقسیم پر 3 و 4 پای بشي، دا به 3 پای شي، بیرته همدغه 9 پای پر 12 کېږي. اوس دا الفا ده او دا بیتا. څه انکشاف ورته ورکو؟ ساین د الفا ساین د پای پر 3 ضرب د کوساین د بیتا کوساین د پای پر 4 جمع کوساین د الفا اوله زاویه ده پای پر 3 ضرب د ساین د بیتا ساین د پای پر 4. خی دلته به داسې ولیکو چې په نتیجه کې ساین دا چې سره جمع کو 12 تقسیم پر 3 و 4 پایه او جمع 12 تقسیم پر 4 و 3 ضرب د پای 3 پای مساوي کېږي. پای پر 3 څو درجې ده؟ 80. د 80 درجو ساین څو کېږي؟ 3 تر جذر لاندې پر 2 او کوساین د پای پر 4 2 تر جذر لاندې پر 2 جمع کوساین د پای پر 3 یاوې پر 2 ساین 2 تر جذر لاندې پر 2. دا به مساوي شي او په نتیجه کې دا ضرب کوم شپږ کېږي او مخرج 4 جمع دا چې ضرب کو 2 تر جذر لاندې پر 4 مخرج مساوي د یو صورتونه لیکم شپږ تر جذر لاندې جمع 2 تر جذر لاندې چې هغه جمع کېږي نه. دا و ساین د 4 پای او 3 پای په حقیقت کې موږ کولی شو ولیکو ساین د 9 پای 9 پای پر 12 ځواب څو راغی؟ آفرین. شپږ تر جذر لاندې جمع 2 تر جذر لاندې پر 4 کوساین پیدا کوو. کوساین د 9 پای پر 9 پای پر 12 مساوي کېږي کوساین د پای پر 3 جمع پای پر 4. نو دا به مساوي شي دا الفا دا بیتا خی کوساین د پای پر 3 ضرب د کوساین د پای پر 4 منفی ساین د الفا ساین د بیتا ساین د پای پر 3 ضرب د ساین د څو پای پر 4. د قیمتونه به هم ولیکم. کوساین د دات سره جمع کو پای پر 4 کېږي 9 پای پر 12 پای پر 3 شپېته درجې د کوساین یاوې پر 2 د پای پر 4 کوساین 2 تر جذر لاندې پر 2 ده منفی ساین د پای پر 3 تر جذر لاندې پر 2 ضرب د ساین د پای پر 4 2 تر جذر لاندې پر 2. نتیجه به داسې ولیکو چې یو ضرب د 2 تر جذر لاندې 2 تر جذر لاندې پر 4 منفی شپږ تر جذر لاندې پر 4 مخرجونه مساوي دي یو صورتونه به منفي کم 2 تر جذر لاندې منفي شپږ تر جذر لاندې. نو کوساین د پای و پای پر 12 راغی 2 تر جذر لاندې منفي شپږ تر جذر لاندې پر 4. ګران لیدونکو تانجانت تاسو ته کورنۍ دنده در کومه چې تانجانت څنګه کوي تانجانت پیدا کوي یعنی تانجانت د 9 پای پر 4 د قیمت به پیدا کوي. دا کولی شي چې د عمومي فرمول نه پیدا کوي یا ولیکئ ساین د 9 پای پر 4 پر کوساین د 9 پای پر 4 راسه هم پیدا کیږي. او دغه دوه سواله نور هم تاسو کورنۍ دنده ده چې ساین د الفا جمع بیتا کوساین د الفا جمع بیتا او تانجانت د الفا جمع بیتا په مرسته 15 پای پر 12 او 15 درجو دا پیدا کړئ. ګران لیدونکو را باشم دغه درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کوم. په نن درس کې موږ د مرکب زاویو یعنی د الفا جمع بیتا زاویې د جمع فرمولونه ولوستل چې ساین د الفا جمع بیتا مساوي کېږي ساین د الفا کوساین ضرب د کوساین د بیتا جمع کوساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. همدارنګه کوساین د الفا جمع بیتا مساوي و کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. تانجانت هم ورته ثبوت کړ چې تانجانت د الفا جمع بیتا مساوي کېږي تانجانت د الفا په صورت کې تانجانت د الفا جمع تانجانت د بیتا په مخرج کې یو منفي تانجانت د الفا ضرب د تانجانت د بیتا. ګران لیدونکو دا و زموږ نننی درس تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړ. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ.